مورې تا ته پته چې سبا اختر دی. مال او نازو له به ښکلې جامې اچوي. زه به هغه بوټان په خپو کوم چې مې په بازار کې نیکه نه وي اغوستي دي. زه به هغه سینډل او هار په غاړه کوم. نازو د کور په غولي کې یو څو ټوپونه ووال او په خپلو نازکو شونډو یې خپلې مور ته ووې اوهه ما لا به هغه 90 روپۍ هم راکوي. بابا مې اختر ته د روپو ورکول ویلي دي. مورې وریجې به هم پخوو ښه. پرون د زرلښتې پلار هم په کڅوړه کې د دلبرې د دوکان نه وریجې راوړي دي. مورې تا ته مې بابا نوي کالي اغوستي دي. په دې خبره اورېدو سره د دلراج وجود لکه د هال د لمر تک سور شو. په سر کې چکر راغلو او د کور په غولي کې په یو شلېدلي کټ کې کېناسته. د غم ځپلي ژوند سوغات یې د اوښکو په شکل کې د سترګو نه یو څو قطرې په ګریوان را پرېوتې او په ځمکه ترمې وغورځېدې او لکه د شبنم ځلېدې. د اوښکو په دغه ځلا کې دلراج هغه ټول ارمانونه وکتل کوم چې د زړه ارمانونه خو اوس فقط یادونه پاتې شوي وو. بچی د خدای نه خیر غواړه که خیر وي هر څه به وشي. وریجې به هم پخوو پیسه به هم قرباني که وګوره څومره ښکلی پیسه دی. پلار د خدای راوله هغه ډېر په مینه ساتلی و. د پلار د ذکر سره دلراج بیا یو بلې دنیا ته لاړ او د سترګو نه هغه بیګاني رانجه د اوښکو په ذریعه را پرېوتو او خاورو سره خاورې شو او په سوچ کې ډوبه شوه. داسې په انتظار شوه لکه چې ناوې د خپل واده په پالنګ د خپل جانان انتظار کوي. د نازو او اختر پلار په اپسي کې خپل ملازمت کولو یو بوډا پلار 2 بچي او یو تورسره یې لرله. په بره دیر شلتالو دره کې خپل فرایض ترسره کول چې ناڅرګند وسلوالو ورباندې برید وکړو چې پکې څه ملګري د شهادت په لوی مرتبې مامور شول او ځینې سره د نورو ملګرو نامعلوم طرف ته وتښتولی شول چې تر اوسه پورې 8 میاشتې وشوې چې دلراج په انتظار کې خپل تور ویښته سپینوي. هغه دلراج چې د ښایست ثاني نه وه. اوس به چې ما د نظر ګناه وکړه او په غور به مې وکتل نو په سور سپین لکه د مڼې ډک مخ کې د اوښکو جوور لښتې جوړ کړی شوي وو او اوښکې به پکې مدام داسې بهېدې لکه چې د چشمه بیراج د سیند په دواړو اړخونو نهرونه بهیږي او د مخ پسته مهینه زرخیزه خاوره خړوبوي. کله به چې د اوښکو بهیر بېواره زیات شو نو د سینې د حمالې په څوکو به لکه د باران د څاڅکو را پرېوتو. ما به اکثر د خپل کور د چت نه صرف د زړه د دردېدلو دپاره دغه تماشه کوله. ما به اکثر دلراج لیدله چې د خپلې کوټې د لوګو تورې کړې ستنې ته به د خپل جانان په نیت ورترغاړه وته لکه د لیونو به یې خبرې کولې او کله به د خپل واده په پالنګ هغه پروت بالغ په غېږه کې ونیو په کوم بالغ چې به دوی وده کېده. د دلراج د خیال مزې هغه وخت وشلېدو کله چې ورباندې خپل سخر ناڅاپه غږ وکړو چې په کټوۍ کې لږې اوبه واچوه زوړ چرګو هسې نه چې پوخ نشي. تا ته خو پته دی چې زما غاښونه د وخت ظالمو لمحو د شنو نسوارو د لاسه ټول غورځېدلي دي. د ډوډۍ خوړلو نه وروسته دلراج په نغري کې اور بل کړو چې بوډا سخر او ماشومانان ورباندې ځانونه ګرم کړي ځکه چې د زور یخني وه. ماشومانانو بیا هغه فرمایشونه تکرار کړل ولې دلراج یې په څه معقوله بهانه پام غلط کړو. په سترګو کې اوښکې راغلې مخ یې واړولو او په خپل خیرن پړونې یې اوښکې وچې کړې. د دلراج خر د حالاتو په نزاکت پوه شو او هغه قصه یې ورته وکړه کومه چې په جنگ جهاني دویم کې د سره خپله شوې وه او تر ډېره وخته پورې پکې لاپته و چې بیا ډېرې مودې وروسته جاپانیانو د قید نه آزاد شوی و. دلراج ته یې تسلي ورکړه او ورته وویل چې بچی وده شه خدای به خیر کړي. په ژوند کې هر قسم حالات انسان ته په مخه راځي. د حالاتو مقابله کول د جرأتمندو خلکو کار دی. ولې دغه جرأت د دلراج سلګو د انتظار چپو د اوښکو بېواره سیلابونو د انتظار په لوی سمندر کې لاهو کړی و. د انتظار په دغه شیبه د دلراج خوب تښتېدلی و او لکه د لیونو به یې ستورو او سپوږمۍ سره خبرې کولې. د سوچونو په دغه لړۍ کې وده شوه چې د خپل جانان په نیت بالغ په غېږ کې ولی و. سهار وختي ملا بانک سره دلراج د خواب غفلت نه را بیداره شو. د ماشومانانو د اختر پیزار یې برابر کړل او په نغري کې چای کېښودې چې چای تیار کړي ځکه چې د اختر په ورځ د کلي ټول خلک چای په مرکزي حجره کې څکي. ماشومانانو ته یې نوې جامې واچولې. ماشومانانو بیا د روپو غوښتنه وکړه خو دلراج ورته وویل چې مشر بابا راشي نو هغه به 10 روپۍ درکړي. تاسو لږ بهر وځئ چې پام مو غلط شي.
نازو په تلو کې مور ته ووې مورې ته هم نوې جامې واچوه اختر دی او بهر ته ووته. اختر او نازو چې بهر ته ووتل نو د کلي د ماشومانانو سره رنګ رنګ څیزونو د ځینو په لاسونو کې روپۍ وکتلې ولې دوی دواړه لکه د یتیمانانو یو طرف ته خالي لاسونه ولاړو. او هغه وخت چې خپل کور ته واپس په ژړا راغلو چې یو ماشوم ورته ووې چې تاسو هم د خپل بابا نه روپۍ وغواړئ. بچې تا سره څه روپۍ شته چې ماشومانانو ته یې ورکړو؟ دوی دغه غوښتنې خو زما وینې وچې کړې. د دلراج خر په غریوجن اواز وویل د دلراج سترګې هم د اوښکو نه ډکې شوې وې. 100 روپۍ شته. د خپل خیرن پړونې پیس کې یې خلاص کړو. د 100 روپو نوټ یې ډېر زوړ را خلاص کړو. دا زما د اختر پرې ورمنډه کړه او چې دلراج خبرېده نو د نوټ یوه ټوټه د اختر په لاس کې وه. په دغه حرکت د بوډا سخر د کاڼي غوندې زړه هم لکه د موم اوبه شو او یو څو سلګۍ یې ووهلې. ولې زر یې ځان قابو کړو. په 100 ټیپ یې نوټ جوړ کړو او ماشومانانو ته یې ورکړو چې لاړ شئ د دلبري هټیوال نه پرې څیزونه واخلئ. ماشومانان په منډه منډه لاړل چې څیزونه پرې واخلي. ولې دلبری ډېر ظالم و. نوټ یې په دې وجه رد کړو او اخیستلو نه یې انکار وکړو چې زوړ دی او ټیپ یې هم ورباندې لګېدلی دی. ځکه یې نازو او اختر خالي لاسونه واپس کړل. نازو او اختر چې کله واپس راتلل نو په لاره کې یو کیلونه وموندله چې ډېره ښایسته وه. اختر چې کیلونه په خپلو نازکو لاسونو کې راواخیسته نو ناڅاپه یو درز شو او چې بیا خلک را رسېدل نو دواړه په وینو سره پراته وو. او د اختر زوړ شلېدلی نوټ په لاس کې ټینګ نیولی و او د ژوند اخري سلګۍ یې ووهلې.